څوک به وایي زمونږ وظیفې دې وخوړلې، څوک به وایي تیارو ته پراته یې د کارونو نه م ځان پټ کړی دی، او مونږ اوس تاسو وظیفې خوړلې دي که نه، مونږ خو یې منو. دلم زه دعا کوم چې الله چا ما ته وظیفه راکړې ده، چا زما محتمم صاحب له، زما قاري صاحب له، زما ناظم صاحب له روپۍ ورکړي دي چې دې طلباو له پې د خوراک سامان واخله، چا ورله روپۍ ورکړي چې یخني ده دله ګرمې جامې واخله، دله پیزار واخله، چا ما ته پګړۍ اغوستې ده، چا ما ته ټوپۍ اغوستې ده. زه نن هم منم، وګوره په دې منبر باندې نن هم ناسم اعلان کوم چې الله د ده په اولاد کې د ده په اولاد کې علما پیدا کا. زه خو نن هم تا سره وفادار یم. د اکوړي د مدرسې دپاره چنده کېدله، حقانیه ډېره لویه علمي اداره ده. الله تعالی دې د دغه ادارې حامی او مددګار شي. الله دې زمونږ د ټولو مدارسو، خانقاهونو، تبلیغي مراکزو حامی او مددګار شي. الله دې د غیب د خزانو نه د دوی نصرت او امداد وکړي. غواړئ الله نخوا د دې مدارسو دپاره، نو دا کوړي د مدرسې دپاره چنده کېدله. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق د اکوړي نور الله مرقده هغه ټیم کې باقاعده حیات و ژوندی و. طالب علم ولاړ دی او کټ ایښی دی او چنده کوي لګیا دی. چېرته یو خان په دې لاره باندې تېرېدو که نه، نو وایي غوسه ورله ورله که نه، نو وایي دا خپله سپلۍ را واخېستله او هغه کټ ته یې ور وغورځوله. طالب علم ډېر زیات خفه شو. مولانا عبدالحق دا کوړي ژوندی او هغه سپلۍ واخېستله او په جړاو سترګې کې اوښکې وې او ټوله قصه یې ورته بیان کړه. یو متکبر سړی زمونږ د چندې کټ ته د خپله سپلۍ را وغورځوله. مولانا صاحب هغه سپلۍ طلباو له ورکړه، وایي دا موچي له ویسئ، چمیار له ویسئ، او هغه ته ووایه چې دا سپلۍ وسپړه او د دې سپلۍ دا سرمنه خرڅه کا او د هغې سرمنې روپۍ راوړه. د سرمنې روپۍ راوړلې. عبدالحق د اکوړي رحمه الله دعا وکړه، الله دا صدقه او خیرات د دغه خان د طرف زمونږ د دې مدرسې په حق کې قبول کا. هغه روپۍ د چندې کټ ته واچولې. یہ بھی آداب ہمارے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ ہم جیت کے بھی ہارے ہیں، تمہیں کیا معلوم. یہ تو تم ہو کہ اپنا نہیں سمجھتے ہم کو، یہ تو ہم ہیں کہ تمہارے ہیں، تمہیں کیا معلوم. تا ته څه پته ده چې زه ستا دپاره څومره فکر لرم؟ تا ته څه پته ده چې نن هم زمونږ طلبا د شپې په تهجدو کې ستاسو دپاره جاړي لګیا دي؟ زما طلباو ننم د بایزید بستامي هغه زهد ژوندی ساتلی دی، هغه د عطاالله شاه بخاري ولوله یې ژوندی ساتلې ده، هغه د شپې جړاګانې د مولانا حسین احمد مدني فکر د قاسم نانوتوي هغه ولوله، هغه جذبه، هغه زهد، هغه فکر هغوی اوس هم ژوندی ساتلی دی. قرآن ته ناست دی، قرآن ته ناست دی. موږ او تاسو دپاره دعاګانې غواړي لګیا دي که نه؟ دومره غرور او تکبر خوند نه کوي. څوک د خاورو ایرو پورته کي تخت ورکي او کله کله د تاجدار خاورې په سر شي. د چا خوښیږي نه چې کومه جوړه واغوندم. څوک په کفن پسې حیرانه په تختو پراته دي، د دې سټ نه به دې ونیسي، د ایرو په ډیران به دې ګزار کړي. خپل اوقات او خپل زندگی به نه هیره. که نن تا ته الله ګاډی درکړی دي، غریبانانو ته دوړې مه کوه. ځان له پکې ګانې بجانې مه غږوه په جنازه کې ناست دی.
अचानक बदर लियो गाड़े मखेल राशि इसकी डंट बोके ओ मलकुल मौत बदे पर सर बांधे वलाड़ी कि खपल रब त मखामख शी सबब है उसमें मस्ताना फरमानी उकड़ो रागलम ईमान वे सजान सरा जाली नोटू नो गोरा दुकानदार सौदा नवर कहे दन नखबल आखिरत फिक्र शुरू का दन नखबल अल्लाह पे जना गोरा लोह लोह खलक रसम लवल अंबिया औलिया फुकहाए रसम लवल मालदारान जमी के हुए लोग पेवंद क्या क्या मलोक व हुजूर व खुदावंद क्या क्या दिखाएगा तू रोज़ता चंद क्या क्या अजल ने बिछाड़े तनोमंद क्या क्या जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है इबरत की जा है तमाशा नहीं है।